بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن یو یکشنبه د 1444 هجري سپرمس کال د ذوالحجې د میاشتې 21 نیټه ده چې د 1402 د چنګاښ د 13 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبرې ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو او احکامو د نظارت ادارې فعالیتونه تر اوسه 15 فرمانونه په رسمي جریده کې خپاره شوي دي. د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ خلکو سره د ریاست الوزرا د کفیل لیدنه. مولوي عبدالکبیر وویل د ولسونو قرباني نه هیروو. او په هرات کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی اړوند مسؤلین وایي په 10 ورځو کې 355 تنه حوزوي روغتون ته د ترافیکي پیښو له وجې وروړل شوي دي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ هبت الله اخندزاده د فرامینو او احکامو د تعقیب او نظارت ریاست د خپلو فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړي دي. د یادې ادارې رئیس وایي تر اوسه د اعلی قدر امیر المؤمنین 15 فرمانونه د رسمي جریدې په بڼه د عدلیې وزارت د لوري خپاره او تکثیر شوي دي. دا راز یو شمېر فرمانونه هم په غیر رسمي توګه نشر شوي دي. د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرامینو او احکامو د تعقیب او نظارت رئیس مفتی عبدالودود ادریس وایي دغه فرمانونه په بیلابیلو برخو کې صادر شوي دي. هغه وایي دغه اداره د دې فرمانونو د ساتنې او عملي کولو په برخه کې د ریاستونو څخه نظارت کوي. نوموړي زیاتوي د دغه ریاست د تاسیس راوروسته دوی نه دي توانېدلي په سمه توګه ادارو ته پوهاوی ورکړي او ښه نظارت ولري. دغه اداره په بې پرې توګه فعالیت کوي او غوښتنه کوي چې د اعلی قدر امیر المؤمنین فرمانونه په ښه توګه عملي سي. د یادونې وړ ده چې دغه ریاست د هرات د ادارو څخه دوهمه نه بلکې د هغې عمومي ریاست په مرکز کې دی او د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د احکامو او فرمانونو د عملي کېدو څخه د نظارت په موخه جوړه شوې ده. د ریاست الوزرا کفیل او سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر نن د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ له یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو سره وکتل. ارګ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې مولوي شمس الحدید او قاري خلیل د نورو په استازولۍ خبرې وکړي او ویل افغان ولس د هر ظالم او مکار دشمن په ماتولو کې خپل مسلمان ورور ته دروازه خلاصه کړې ده او د اسلامي نظام په راوستلو کې هر ډول قربانۍ ورکړي دي او د ساتنې لپاره یې ولسونه لا ډېرو قربانیو ته چمتو دي. دوی د کوټ ولسوالۍ یو شمېر ستونزې او وړاندیزونه هم د ریاست الوزرا له کفیل او سیاسي مرستیال سره شریک کړل. ورته مهال د ریاست الوزرا کفیل او سیاسي مرستیال له دوی څخه د مننې ترڅنګ وویل اسلامي امارت د ولس همکارۍ او قربانۍ نه هیروي او په همدې خاطر د ولس د سوکالۍ پرمختګ او امنیت لپاره شپه ورځ خپلې هڅې جاري ساتي. مولوي عبدالکبیر یادو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به یې اړوندو ادارو له لورې حل سي. د هرات په حفظوي روغتون کې مسؤلین د ترافیکي پیښو د شمیرو د ډیروال څخه خواشینۍ څرګندوي. د هغوی په وینا یوازې په وروستیو 10 ورځو کې څه د پاسه 355 تنه د ترافیکي پیښو له وجې دغه څانګې ته وروړل شوي دي. د هرات ترافیکو مدیریت ویلي د سړک سر ټول پرسونل ته یې دنده ورکړې چې د هغه موټروانانو وسایط ودروي چې عمر یې تر قانوني سن راکم وي. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې. د 10 ورځو په موده کې د 355 ترافیکي پیښو ثبتول. اړوند مسؤلان وایي دا شمیره د دې نه مخکې بېسارې وه. د هرات د حفظوي روغتون رئیس وایي ډیری ترافیکي پیښې د هغه کسانو د لوري رامنځته کیږي چې قانوني سن نه وي بشپړ کړی. از تمام خانواده های محترم خواهشمند تا که به اولادهای خود زیر سن قانونی موتر و یا سکل موترسیکل به دست از اونا ندم که و یا اجازه رانندگی برای اطفال شیرین خود ندن تا حادثات دلخراش ترافیکی اتفاق نفته. د هرات حفظوي روغتون د بیړنۍ څانګې مسؤلان وایي د وروستیو 10 ورځو په بهیر کې 355 تنه چې د ترافیکي پیښو په ترڅ کې ټپیان شوي او دغه برخې ته مراجعه کړې ده چې 2 تنو یې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
به تعداد 355 نفر مریض حادثه ترافیکی داریم که شامل 2 فوتیه. خدمت شما عرض کنم 63 زن، 234 مرد، 24 طفل پسر و 32 طفل دختر. یکی از گپایی که متاسفانه فعلا خیلی واقعات خرابی است شدت صدمه. متاسفانه در این مدت اکثرا واقعاتی که آمده با ضربات بسیار شدید مغزی و حتی قسمت‌های مختلف عضویت که این ضربات میتونه سبب معیوبیت، معلولیت و حتی در مراحل اولیه بعضی از متاسفانه پیش از رسیدن به شفاخانه یا به شفاخانه فوت میکنن. روغتیایي پوهان هم د کورنیو څخه غواړي چې د امکان تر برید نقلیه وسایط لکه موټر او موټرسایکل د خپلو نوو ځوانانو په واک کې ورنکړي او د ټولو هغه کسانو څخه چې ډریوري کوي غواړي چې د ځان ساتنې مسایل رعایت کړي. آمار و ارقام حادثات ترافیکی در این روزها در اثر بی‌احتیاطی یک تعداد از هموطنان عزیز ما که است رو به افزایشه و این ناشی از تیزرانی‌های بیجا و عدم رعایت دساتیر ایمنی و ترافیکی صورت میگیره. بهتری می باشه که توصیه‌های لازمه ترافیکی و ایمنی را هموطنان عزیز ما جدی بگیرند و او عبارت از پوشیدن کلاه ایمنی در هنگام رانندگی با موتورسیکل. دا راز د هرات ترافیک مدیریت چارواکي د ترافیکي پیښو لامل د وسایطو ډیروالی او د ډریورانو په بې احتیاطی کې بولي. تمام پرسنل روی جاده، پرسنل پلیس ترافیک وظیفه داده شده که در هر نقطه و مکان از جاده که کسانی که زیر سن قانونی، نوجوانانی که زیر سن قانونی قرار دارند چی موتر چی موتورسیکل رانندگی میکنن وسایلشان را توقف بدن و به اداره ترافیک انتقال بدن. بعد از اینکه وسایلشان انتقال داده میشه ما از ولی یا پدر نوجوان یا طفل یک تعهد استجاری میگیریم و عکس حضور هم ثبت سیستم میکنیم که در آینده اگر با رسانی اونا وسایط به دسترس از اطفال قرار میدن وسایطشان توقف داده میشه، به اجرا داده میشه، خود اینا مولود پیگر قانونی قرار میگیرن. دا ټول په داسې حال کې دي چې په هرات کې رسنیز فعالان او فرهنګیان ژمن دي چې په بیلابیلو برنامو سره به د خلکو د پوهاوي لپاره کار وکړي ترڅو د ترافیکي زړه بوژنونکو پیښو څخه مخنیوی وسي. 103 تنه روږ دي چې اوس روغ سوي د کار لپاره د غوریان ولسوالۍ د مالګې کان ته لیږل سوي دي. د هرات امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت موظفینو د لوري دغه شمیر روغ سوي روږ دي د هغوی د کورنیو په همغږۍ د کار په موخه یاد کان ته معرفي سوي دي. دغه سرچینه وایي د نورو روغ سوو روږدو لپاره هم د کارموندنې هڅې روانې دي. د هرات د پشتکو ولسوالۍ اړوند پولیسو 2 تنه د وسلوال غلا په تور نیولي دي. د دې کسانو سره یو میل کلاشینکوف او یوه اندازه ګولۍ شاملې دي چې نیول سوي او ویل کېږي دغه کسانو د یادو مجاهدینو سره نښته هم کړې چې سمدستي نیول سوي او تر څار لاندې دي. او 2 تنه د نامشروع اړیکو په تور د امنیه قومندانۍ ځواکونو د لوري نیول سوي دي. د هرات امنیه قومندانۍ د 11 امنیتي حوزې موظفینو 2 تنه د نامشروع اړیکو درلودلو په تور نیولي دي. دغه 2 کسان یوه ښځه او یو نارینه دي چې د نامشروع اړیکو په تور د یادې حوزې په مربوطاتو کې نیول سوي دي. د دې کسانو دوسیې ترتیب او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل سوي دي. او اوس هم د سبا ورځې د هوا حالات. قدرمنو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. دوشنبه هرات ښار لمر 11 درجه 9 تیتای 19، غوریان لمر 11 درجه 40 تیتای 60، کراخ لمر 11 درجه 18 تیتای 18 او پشتون زرغان لمر 11 درجه 18 تیتای 22. محترم لیدونکو دا و خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو او احکامو د نظارت ادارې فعالیتونه تر اوسه 15 فرمانونه په رسمي جریده کې خپاره سوي دي. د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ خلکو سره د ریاست الوزرا د کفیل لیدنه مولوي عبدالکبیر وویل د ولسونو قرباني نه هیروو.
او په هرات کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی اړوند مسؤلین وایي په 10 ورځو کې 355 تنه حوزوي روغتون ته د ترافیکي پیښو له وجې ورولس شوي دي. محترم لیدونکو دا وه د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی او بښونکي الله سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله شیبې ولرئ.